زما مه کوئ زما د حال پوښتنه چې مې ونه کړه اشنا د حال پوښتنه واه یاره واه. او جوړ ناروغه وم جهان را پورې راغی خو بس ومې نه کړه تا د حال های پوښتنه های اوره یار. جوړ ناروغه وم جهان را پورې راغی خو بس ومې نه کړه تا د حال پوښتنه او شپه اوږده ده که راځې زه درنه مرمه شپه اوږده ده. شپه اوږده ده که راځې زه درنه مرمه شاید ونه شي سبا د حال پوښتنه های 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 های. او وایه دلته دی د مرګ په خوب ویده دی وایه دلته دی. وایه دلته دی د مرګ په خوب ویده دی قبره ومې کړه که چا د حال پوښتنه څه وایته یار څه وایته واه. وایه دلته دی د مرګ په خوب ویده دی قبره ومې کړه که چا د حال پوښتنه او خدای خبر دی لیونی او څاره غلی خدای خبر دی. خدای خبر دی لیونی او څاره غلی له خدای مه غواړه دا ستا د حال پوښتنه های های. قربان یاد صاحب لالیا تا به هم کړي سرګردانه لکه زه لالیا لالیا تا به هم کړي سرګردانه لکه زه هیڅوک درته مجبور نه کړي زندانه لکه زه های های. او نه تا ته نو ما کله بې ایمان ویلی دي نه تا ته نو ما کله بې ایمان ویلی دي خو خدای مه کړه چې نشي بې ایمانه لکه زه های های. څه وایته یار. او ارمان به بیا د هر یوې صحنې کوې لالیا ارمان به بیا د هر یوې صحنې کوې لالیا زما په شانتې نشي پښیمانه لکه زه های های. څه وایته یار. او تا هم لکه زما په شان بایللی دی جانان تا هم لکه زما په شان بایللی دی جانان ټوټې ټوټې یې څیرې یې ګریوانه لکه زه واه یاره واه. اوره دغه قربان تا هم لکه زما په شان بایللی دی جانان ټوټې ټوټې یې څیرې یې ګریوانه لکه زه او ذلیل دې کړمه خوار دې کړمه هی توبه توبه سریات صاحب دا بیت یو ناځوانه ته ډالی وي ذلیل دې کړمه خوار دې کړمه هی توبه توبه ذلیل هم شي او خوار هم شي جانانه لکه واه یاره واه. خب دی اوره بیا م اوره. ذلیل دې کړمه خوار دې کړمه هی توبه توبه ذلیل هم شي او خوار هم شي جانانه لکه زه څه وایته یار. او تازه نشوې هغسې مسلسل پسې ورانېږې د زړه په سر د تللي یار نښانه لکه زه های های های. زه هم له هر څه ستړی یم سوالونه د مرګ وکړم ته هم سمدردېدلی افغانه لکه زه واه یاره واه. او تصویر دې پرې د کوم سړي وران کړی دی که نه راژاړې خو په بل رقم بارانه لکه زه های های. څه ښه دی یار. چې ته هم د لالي کوڅه کې سم دم په زړه شې توبې وکړې پاګل هم شې نادانه لکه زه ډېر ښه دی یار. او زما د لیوني جانان په زړه کې چې اوسېږې پوره نه شي نیمګړی شي ارمانه لکه زه ډېر ښکلی و یار ډېر ښایسته و. ټول لربر پښتون ولس ته خاص کر مسافرو ملګرو ته سلامونه او مینه په دې امید چې ټول به راته ښه وئ او صحت په کلو کې به وئ. ملګرو لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ د زریات په دې ادبي پروګرام کې د هېواد هغه نمتو شاعران او لیکوالان کوم چې د پښتو ادب لپاره کار کوي زیار کوي نو هغې چې د هېواد په هر ګوټ کې دي هره سیمه کې دي موږ هغې لپاره ورځو د هغې شعرونه د هغې اظهارات تاسو لپاره شریکوو. نو خوشبختانه په دې سلسله کې موږ د شملو او د ننګونو ټاټوبی پکتیا ولایت ته راغلي یو چیرې چې زموږ ځوان ستوری د ادب او د پښتو ژبې خوږ ژبه شاعر ببرځی افسر صاحب اوسېږي. افسر صاحب له موږ تاسو ښه پېژنئ چې د ده څومره زبردسته شاعري ده څومره زبردست خیال او فکر لري. افسر صاحب تاسو په باره کې موږ ته به لیدونکي ډېره میسیجونه کول غوښتنه به یې کوله که نه چې لکه افسر صاحب ته ورشئ مرکه ورسره وکړئ نو موږ هم خوشحاله یو چې بنډار کې دې لرو. قربان مینه قدر او مننه زریات صاحب ډېره مننه کوم چې تر پکتیا پورې راغلی زحمت مو وکړ او موږ ته مو د زریات په پاڼه کې وخت راکړ ډېره مننه کوم کور مو آباد زریات ډېره مننه ورځئ افسر صاحب څه مراوړ دي لیدونکو ته درته خاوري. قربان زریات صاحب یو غزل دی چې د مونږ ملګری دی دغه ډېر خوښیږي سمیع الله فقیر ته د ډالۍ هم وي چې یو چا پسې مې زهر وخوړلي مړ یې نه کړم یو چا پسې مې زهر وخوړلي مړ یې نه کړم 4 کاله مې خاص پسې ژړلي مړ یې نه کړم مړ یې نه کړم او دا چا ویل چې مړ بکړي خندا د لالې ما دا چا ویل چې مړ بکړي خندا د لالې ما په ما پورې زر ځلې خندلي مړ یې نه کړم او منم سترګې زور غواړي سړی سم نشه کېږي
منم سترګې زور غواړي سړی سم نه شکیږي خو څومره چې لالي ماته کتلي مړ یې نه کړم مړ یې نه کړم قربان منم سترګې زور غواړي سړی سم نه شکیږي خو څومره چې لالي ماته کتلي مړ یې نه کړم مړ یې نه کړم او منم غمونه سخت دي سړی سم دم خرابیږي منم غمونه سخت دي سړی سم دم خرابیږي خو ما هم د زمري غوندې ګاللي مړ یې نه کړم مړ یې نه کړم او څاره چې پیدا یم چا هغه به مې سا واخلي او څاره چې پیدا یم چا هغه به مې سا واخلي رقیب خو راته سل ځلې ویلي مړ یې نه کړم مړ یې نه کړم څخه د یار زبردست کلام زریات صاحب یو نظم دی چې ارشاد اورئ زما وروستی شپه د ژوند زما وروستی شپه د ژوند زما وروستی شپه د ژوند څه نا څه دغه شان وه خدای شته بیخي خراب وم ډېر مې ژړلی هم و بلا مې څکلې هم و تا را شړلی ومه تا دردولی ومه هغه کیسې مې زړه ته بار بار راتللې تا راته څه وویل زه لاړ شه بیا رانشي زه دې هېڅ نه پېژنم زما او ستا ترمنځ نور هېڅ شی هم نه دی پاتې څومره زارۍ مې وکړې تا ته مې سوال وکړ د خدای رسول ومنه ته ماله ځان مه شړه ته زما هر څه یې بس زه دومره زور نه لرم دا کیسې نشم زغمی کیسې مې ماتې شولې لاړې روان شولې زه هم څه ستړی په سوو چیغو تر ورانو طاقه راغلم د مټ په زور سره مې دروازه ټیل وهله څو دردېدلې شانتې له غم او درده ډکې چیغې مې داسې وکړې یا خدایه ورحمېږه له دغې چیغې سره په ځمکه وغورځېدم راته یو څه رایاد شول ما دا واده کړې وه که تا یوازې پرېښوم او یا که لاړې له ما زه دا زغملی نشم زه دومره زور نه لرم زه ځان وژنه کوم بس دا همغه شپه وه تا را شړلی ومه ته مرور وې له ما تا له ژوند وباسلم ځان ته مې وویل چې او څاره څه کوې اوس هغه را وشړلې تا خو واده کړې وه چې زه به بې له هغه ژوند چېرته ونه کړم غوښتل مې تا ته مې بس وروستی پیغام ولیکم د ژوند وروستي لیک کې مې داسې لیکلي و چې بې وجدان انسانه بې ایمان انسانه خدای شته حساب هم شته بیا به ځواب راکړې خو ته یو کار وکړه چې ګوره دا یاد وساته چې کله مړ شم زه بیا مې تر خړ مزاره ګوره چې را نشې بیا دا د دروغو اوښکې هلته بیا تویې نه کړې قلم مې وغورځاو له دواړو سترګو مې بیا اوښکې روانې شولې شاوخوا اطاق ته به مې یو څو شېبې وکتل بالښت مې پورته کړلو ستا په تصویر باندې مې سترګې ورخښې کړلې دا مې له خولې وتله خدایه ومې بښه سترګې مې پاکې کړلې د زوړ واسکټ له جیبه له کلیوال دوکاندار هغه په پور راوړي زهر راوباسل ما شاوخوا مې وکتل چې ګورم په ورانو طاقې بوتل تیزاب ایښي ول جام مې راپورته کړلو تیزاب او زهر دواړه جام ته مې وغورځول خدای ته مې دا وویل یا ربه زه خو مرمه راته بښنه وکړه خو هغه ښکلی انسان په تا سپارلی مې د ته یې ساتنه وکړه ستا په امان کې د وي ما او څار هم مو بښه جام مې راپورته کړلو سترګې مې پټې کړلې په څکلو سره ما دغه ستړي ژوند ته ټکی د پای کېښود قربان یار صاحب ډېر خوشنونکی و بس تا دې راته خدای ژوندی لري عمر دې راته وکشه قربان یار صاحب ارمانونه هیلې دې پوره شه او سر صاحب نور به درڅخه اورو قربان یار صاحب دا غزل دی اسحاق مسرور ته د ډالۍ وي ته رانه تللی وې صنم مات شوم د جوړېدو نه ومه سم مات شوم وایه راڅخه ده لکه نیمګړی غزل پاتې شومه شاعر مړ شوی و قلم مات شوم او ته مې بایللی وې ناکامه ومه څه عجیبه ورځ وه چې تلم مات شوم سر په زنګون کېناستم ښه نه ومه خدای شته چې ودې ویل زم مات شوم قربان سر په زنګون کېناستم ښه نه ومه خدای شته چې ودې ویل زم مات شوم مرم او څاره زړه مې سخت تنګ دی یو چا را کړی دومره غم مات شوم زبردست کلام قربان یاد صاحب له غزل مخکې یو دوه بیتونه وایم چې په پرهرونو باندې مالګې دوړوي راته نن په پرهرونو باندې مالګې دوړوي راته نن د زړه دننه مې یو څوک ورونه پټ بلوي او کټ مټ هم داسې مسله ده د لالي خفګان مې
کټ مټ همداسې مسله ده د لالي خفګان مې ما ورخیستی دی او دی رانه سګرټ بلوي. څه بیت یار دا بیت اورم قربان کټ مټ همداسې مسله ده د لالي خفګان مې ما ورخیستی دی او دی رانه سګرټ بلوي. څه خبر دی یار غزل دی چې یاد صاحب دا غزل دی الماس خاموش ته ډالۍ وي. وینې مې راغلې د دې زړه له پرهرونو دي وینې مې راغلې وینې مې راغلې د دې زړه له پرهرونو دي څومره قاتلان مې د نیمګړیو ارمانونو دي. هاي هاي او خدای ته مې ګیلې له یو نامرده انسان کړي دي خدای ته مې ګیلې له یو نامرده انسان کړي دي ښکلي ملامل د دغو ماتو زړونو. واه اورې یار خدای ته مې ګیلې له یو نامرده انسان کړي دي ښکلي ملامل د دغو ماتو زړونو دي. او زه ولې محروم د دې دنیا له خوشحالیو یم زه ولې محروم د دې دنیا له خوشحالیو یم. هرې لیلا هر مجنون نیولي له لاسونو دي. ډېر ښه ما باندې که ستا د تللو غم دی ژړاګانې دي تا ته ازارونه د دې څیرې قرآنونو دي. ډېر ښکلی دی او هر اندام د څړیکې کوي جار او څاره مړ نه شي. هر اندام د څړیکې کوي جار او څاره مړ نه شي. وینې د زبېښلې د یو تللي کس غمونه. واه یاره واه اورېدم. هر اندام د څړیکې کوي جار او څاره مړ نه شي. وینې د زبېښلې د یو تللي کس غمونه. ډېر زبردست وایه. یاد صاحب نظم دی چې له خوشحالیو له خنداو ډک به د لوی اختر ښکلی سهار به وي. له خوشحالیو له خنداو ډک به د لوی اختر ښکلی سهار به وي. ته به هم پاڅېږې خوشحاله به وې. یو عجیبه غوندې احساس به کوې خوله به دې ډکه وي له ښکلې خندا د اختر ورځې ته سینګار به کوې. نوې جامې نوی پیزار به دې وي. د خنداګانو شور ماشور به وي د ماشومانو شور ماشور به وي. څوک به سندرې زمزمې کوي څوک به خندا کوي نارې کوي. ته به هم ځان سینګاروې لالي ځان سره غلې به سندرې وایې. بلا مصروف به وې خوشحاله به وې خو د دې کلي په جومات کې به څوک ووایي واورئ کلیوالو ورونو د جنازې اعلان ته غوږ ونیسئ. خو د دې کلي په جومات کې به څوک ووایي واورئ کلیوالو ورونو د جنازې اعلان ته غوږ ونیسئ. ته به له ځان سره څه داسې وایې پرېږده دا ورځ ته د اختر وګوره او دا اعلان د جنازې وګوره. خو بیا به ووایي امام د کلي د جنازې اعلان ته غوږ ونیسئ. ته به له ځان سره څه داسې وایې صبر چې دا څوک دی دا څوک مړ دی. ملا امام به داسې ووایي چې د جنازې اعلان دی. خوار لیونی او څار چې بېګانه وخته د شپې دی رسېدلی په حق. د جنازې مراسم د فاتحې مراسم د دې جمعې په ورځ د کلي ړنګ جومات کې اخیستل کېږي ورونو. د دې اعلان سره سم زړه به دې پړکې وکړي ځان ته به ووایه چې نه دا نه منمه نه او څار نه دی مړ. دغه شان نشي کېدی له دواړو سترګو به دې اوښکې راوڅڅېږي. خپل موبایل به واخلې د زنګ کوشش به کوې. خو دا کیسه به اورې وبښئ کومه شمېره تاسو ډایله ده چې اوس مهال کار نه کوي او یا له ساحې وتلې. بیا به کوشش وکړې خو زنګ به نه تېرېږي. زما تصویر به واخلې چغې غوغا به وکړې ځان ته ښېرې به وکړې. هغه په ما ظلمونه هغه ستم او ماتم ستا تکبر او غرور زما وفا ستا جفا درته به سخت یادېږي. له ځان به کرکه کوې ځان به مجرم وګڼې. زما له وران تصویره بیا به بښنه غواړې خو مګر هغه تصویر بیا به کیسې نه کوي. زړه به دې سخت تنګ وي بند نمبرونه به مې خواږه یادونه به مې ړنګ تصویرونه به مې له تا آرام واخلي له تا قرار واخلي. سترګې به پاکې کړې بیا زما د وران تصویر به غیږ پورې کلک ونیسې په یو سوي انداز په یو غلی انداز. داسې به ووایې چې او څاره سخت راته یادېږې خدای دې اروا په خوب کې راوله مینه او څار د تور له حد مېلمه شو زه به یې وران تصویر ته اوښکې تویدم. واه یاره واه. او سار صاحب ډېر دردونکي کلامونه او ډېر دردونکي نظمونه مو راسره شریک کړل. په دې وروستیو کې هغه مسافرو ملګرو ته چې دې وخت کې مونږ د سکرین په شا باندې ګوري هغې لپاره که د مسافرۍ اړوند کوم کلام وي یا کوم بل داسې کلام ورته ډالۍ کوي. قربان یاد صاحب له غزل مخکې یو 3 بیتونه وایم چې د بدن هر غړی مې څړیکې کوي. د بدن هر غړی مې څړیکې کوي. ته ما بیمار له دې نړۍ واخلې او زه مسلسل ځان ته خیرې کوم ربه ما خوار له دې نړۍ واخلې. او لاسونه پورته کړی او سوال وکړی خدای او څار له دې نړۍ واخلې. قربان یاد صاحب غزل دی چې ټولو مسافر ورونو ته دې ډالۍ وي. عجیب غوندې سفر دی له مارانو سره درومم اوس خدای را پیښه کړې له هندوانو سره درومم.
عجیب غوندې سفر دی له مارانو سره درومم اوس خدای را پیښه کړې له هندوانو سره درومم ډیر ښه دی یار. یو وخت به د غربت له دایرې وتلی یم یو وخت به په چکر کې له یارانو سره درومم واه یاره څه وایې واه واه. یو وخت به د غربت له دایرې وتلی یم یو وخت به په چکر کې له یارانو سره درومم چې خدای دې چارې سمې کړي بیا داسې لکه زه غریب غوندې انسان یم له شاهانو سره های درومم های اورو یار. قربان چې خدای دې چارې سمې کړي بیا داسې لکه زه غریب غوندې انسان یم له شاهانو سره درومم د قتل له نامې مې په سینه کې زړه درزیږي مجبور یم د وخت له قاتلانو سره واه یاره واه ډیر زبردست یار. او پاچا ومه د دغې زمانې د وخت او څاره حضور ته د جانان له غلامانو سره ډیر ښه و یار. قربان. ډیره یاد صاحب، مننه. ډیر خوښ شو او سر صاحب چې زموږ بلنه مقبله کړه موږ ته مو وخت راکړ. قربان یاد صاحب موږ خوشحاله سو ډېره مینه مو جنتي شه د مینې مو پوره وړی م یاد صاحب له خوسته راغلی زحمت مو وکړه او موږ ته مو وخت راکړ د زریات په پاڼه کې قربان ډیره کور مو مننه سلامت اوسئ. لیدونکو دا و د ببرزی او سار صاحب سره یو کوچنی شانتې ادبي بنډار تر بل دغسې بنډاره ما یاد ته اجازه راکړئ ښه وخت او ښې چارې.